بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. موږ تاسې په تیره ویډیو کې د دې ځای پورې خپل ډیزاین ترتیب کړی وو. اوس موږ تاسې راځو دغه پټی ورته جوړوو. پټی جوړول ډېر اسانه دي. ما ریکټانګل راخیستی دی او دلته رسمه کوي ورته پټی. بیا څه وکئ، زوم ټول د زوم کوي تر څو تاسو ته مکمله معلوم شي هر څه، او پیک ټول اخلم. دا دلته ږدم، ځای په ځای کوم. که لږ موږ تاسې دې طرف ته غواړو چې دا غټ کړو، نو ګورئ الټ ورسره ونیسئ، دواړو طرفونو ته دا څنګه کېږي، غټېږي. په منظم ډول باندې دا څنګه کوي، دلته برابر کوي. په یو ساحه کې دا کېږدئ، منظم یې کوئ. لږ کې داسې وړوکي کوئ، داسې په دې شکل باندې، دې شکل باندې، یا داسې لږ سنټر ته برابر کوئ. ورته بېرته دا څنګه کوي، زوم آوټ کوي. وګورئ څه روان دي، کافي اندازه ښکلی شوه. دا ساحه اوس داسې ګل کول دي. د دې ګل کول ډېر زیات اسانه دي. دې ځای نه به څه راواخلئ، اینکر پوینټس به راواخلئ. یو اینکر پوینټ دلته جوړ کړئ، بل اینکر پوینټ دلته جوړ کړئ. هڅه وکړئ چې منظم وي. یو اینکر پوینټ دلته جوړ کړئ او دې څخه وروسته شیپ ټول راواخلئ. دا برخه سلیکټ کړئ او لیفټ ایرو کی، خو په یوه اندازه باندې منظم. مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 او دا پوینټ ونیسئ ورسره داسې، او دې طرف ته داسې ګول غوندې کوي. صحیح شو. او دا پوینټ هم همداسې کوي، 1 2 3 4 5 6 7 8 او دا طرف هم پوینټ ونیسئ. که چیرې الټ سره یو ځای ونیسئ نو ستاسو دواړه پوینټونه به صحیح راځي. دلته بیا لږ زره غلطي چې کومه پېښه شوې ده، زه هڅه کوم چې منظم یې کړم. 1 2 3 4 5 6 7 8 او دې طرف هم نیسم 1 2 3 4 5 6 7 8 او دواړه پوینټونه داسې ونیسئ، دواړه یو ځای ګول کوئ تر څو ستاسو دا ساحه منظمه شي. ښه، دا مو هم جوړ کړه ملګرو. په تیزۍ سره یې کوو. د دې څخه وروسته بخښئ، ستونی مې خراب دی. که چیرې لږ دا موږ راښکته کړو او لږ یې د دواړو طرفونو څخه وړوکي کړو، الټ ورسره ونیسو، یو څه به دا خوندور شي، داسې به معلوم شي. پاس طرف ته هم اوس موږ تاسې د پټۍ جوړول غواړو. پاس طرف هم پټۍ اسانه ده، همدغسې پټۍ هلته هم جوړه شوې ده. که موږ تاسې اوله نه د اندازه مشخصه کړې وای او هغې طرف ته موږ تاسې د پټۍ ویسو، مثلا الټ ما ونیو، دې طرف ته مې راوړه. صحیح شو. او زه دا داسې ریټرن کړم او لږ یې منظم داسې ریټرن کړم چې صحیح سیده راشي. په دې شکل. او بیا زه شیپ ټول اخلم، دلته راځم او بیرته دا پوینټونه څنګه کوم، سیده کوم. مثلا څنګه به زه وکولی شم چې دا پوینټونه بیرته خپل لومړني حالت ته یوسم. نو موږ تاسې اوس وګوره د یوې ستونزې سره مخامخ یو. نو د دې ستونزې د حل دپاره موږ تاسې څه کولی شو، که دا پوینټس دې خواته کشوو، بیرون خواته کشوو، هم د ستونزې سره مخامخ یو، دې نه تېرېږو. اوله کې باید موږ تاسې دا کار کړی وی. بیرته راځم، د دې ځای نه دا مجبور یم یو دانه بل ډرا کړم داسې منظم ډول باندې. ویډ او هایټ ما وویل چې باید موږ اول نه دا څنګه وکړو، په نظر کې ونیسو. یو څه داسې ورنږدې کوم دا پټۍ، معمولي لږ لرې کوم لکه د بلې غوندې. بلکل صحیح شو. که موږ د الټ په واسطه باندې لږ زره دا نری کړو، هم به بده نه وي. ښه، دم برابر کړه. دې څخه وروسته دا ساحه جوړول دي. د دې ساحې جوړول خورا ډېر زیات اسانه دي. زه څه کوم، د دې ځای نه یو شیپ ټول اخلم او دا دلته رسموم. الټ په واسطه د دواړو طرفونو نه لږ وړوکي کوم داسې چې برابره غوندې راشي. په دې شکل باندې لږ داسې غټوو، دا معمولي داسې په دې شکل. دا را اخلم، دلته ږدم، د همدې یوه دانه کاپي اخلم الټ په واسطه باندې او لږ الټ ورسره نیسم، دا وړوکي کوم. الټ څخه موږ تاسې ډېره استفاده کوو که نه. ښه، دا دواړه سلیکټ کوم او د دې ځای څخه سره اخلم شیپ بلډر را اخلم، د الټ کلیک سره دا څنګه کوم، ډیلیټ کوم او بیرته راوړو. دلته څنګه کوو، دې ساحه کې ږدو. که لږ موږ د دې سایز غټ کړو تر څو لږ منظم شي، په دې شکل باندې. ښه، دم برابر کړه. د دې څخه وروسته راځو دې ساحه کې یو څه نور فعالیت کول هم غواړي. لکه تاسو وینئ داسې یو څه جوړ شوي دي.
نو د دې جوړول خو خورا اسان دي. موږ تاسو څه کوو، د دې ځای څخه یو راوندډ ریکټینګل را اخلمه، انټرسیکټ منځ ته راځو، داسې ډرا کوو په دې شکل باندې. بیا پیک ټول اخلم، د ټوله ساحه سلیکټ کوم او د دې ځای څخه بیرته سره اخلم شیپ بلډر او دغه برخه د الټ په واسطه په دې باندې کلیک کوم، دا مې ختمه کړله. دا برخه ختمه شوله. یا که دا برخه ختموم هم موږ باید همدا کار وکړو. دلته راځم شیپ بلډر اخلم، د الټ په واسطه باندې دا برخه هم څنګه کوم ختموم. دا برخه ختمه شوه. بیرته اوس په دې کې زه داسې یو ډیزاین بل جوړوم، نو ښه خبره دا ده د مکمله زوم کوم داسې او بیا د دې څخه سره واخلم، همدا راوندډ ریکټینګل را واخلم، داسې دلته ډرا کوم او د الټ په واسطه باندې لږ زره څنګه کو داسې غټ کو، د طرفونه ټول ورته برابر کو، منظم په سنټر کې کو. الاینمنټ خو موږ تاسې ویلی دی الاین کولی شو ورته. ښه د طرف که چیرې موږ غواړو چې دا مکمل راوند شي، داسې راوند کولی هم شو. ښه د دې څخه وروسته بل سټپ څه دی؟ بل سټپ ملګرو دا دی چې موږ تاسې اوس دغه خانې جوړول خو ډېر زیات اسانه دي. بیا زه زوم ټول اخلم، دا ساحه زوم کوم او د دې په واسطه باندې موږ تاسې کولی شو دلته راشو، دا یو الیپس را واخلو او دې ځای کې موږ تاسې یو الیپس رسم کړه که نه. ښه د الیپس څخه مخکې موږ تاسې دلته یو بل څیز هم شته. تاسو وګورئ دغه پټۍ چې داسې تېره شوې ده، دا ډېر زیات اسانه دی. په دې شیپ کلیک وکئ، آبجیکټ ته راشئ او دلته موږ تاسې پات لرو. په پات کې موږ آفسیټ پات انتخابوو، منفي 10 د دې والیو کوو، اوکې کوو یې. دا اندازې ټولې برابرې کوي، لږ دې خواته راکش کوئ، لږ دې خواته اندازه یې ورته ټوله برابره کوي څومره ستاسو طبیعت وي، دې طرف نه او لاندې طرف ته هم ورته د امکان حده پورې تاسو دا اندازه برابر کوئ. کله چې مو اندازه ورته برابره کړه، بیا هلته راشئ، دلته یو تور آوټلاین ورکوئ. دا چې مو ورکړه بیا راشئ سټروک ته. په سټروک کې دلته ډیش لاینز انتخاب کوئ، 4 پوینټ، څلور به صحیح وي. که چیرې لږ زره نور هم کم کوئ، مثلا د 3 په اندازه یې کوئ. تاسو وګورئ موږ څومره په خوند سره دا څنګه کړلی شول، راموستلی شول. پاس طرف ته موږ تاسو دا څنګه ورکوو، بیا راځو په دې شیپ باندې کلیک کوو. ځکه دلته شیپ ستاسو دې ځای کې قطع شوی دی، په دې کلیک کوو، بیا راځو آبجیکټ ته، پات ته او دلته آفسیټ پات دا ورته انتخابوو، اوکې کوو یې. ښه دا پات به خپل لږ زره منظم کوي ټولو طرفونو ته چې اړخونه مو ټول پکې راونغښتل شي، اندازه مو برابره شي. داسې دې طرف ته به هم راکش کوئ، دا به سلیکټ وي او بیا راشئ دلته څه راواخلئ، آی ډراپر راواخلئ او لاندې راښکته شئ، په دې باندې کلیک کوئ، همدا به په خپله هلته څنګه شي، کاپي به شي. تاسو وګورئ دا ډیزاین په خپله هلته څنګه شو، منظم شو. ځینې طرفونه تاسو ورته کار پکې نور هم کولی شئ، مثلا دا لږ زره وړوکي کوئ یا دې زره شیپ ټول سره تاسو کولی شئ. دلته انکر پوینټس په دې کې اضافه کوئ او د هماغه انکر پوینټس په واسطه باندې تاسو د دې مختلف اړخونه جوړ کړئ. مثلا زه غواړم دا طرف لږ داسې کومه که نه، یا دې طرف کې لږ داسې، نور خو تاسو پوهېږئ دا کار مو کولی شو. صحیح دی. ښه د دې څخه وروسته بله کومه برخه پاتې ده په دې دواړو ساعتونو کې، دا ډاټس پاتې دي. دا ډاټس ډېر زیات ایزي دي. دا ډاټس ما څنګه جوړ کړي دي، دې ځای نه موږ تاسو یو الیپس را اخلو او دا یو دانه ډرا کوو او دې ته بیا دا رنګ ورکول غواړو، نو سره اخلو، آی ډراپر را اخلو، دا رنګ مو په دې کې ور واچوو. دا مو یو دلته کېښوده، الټ په واسطه باندې به یو دلته کېږدو او الټ په واسطه باندې به یو دلته څنګه کو، منظم کو. بیا به دا ټول سلیکټ کو او دلته به دا الاین سنټر ته کو، منظم وکړو. اوس د یوه بله برخه پاتې د دغه ساحه جوړول. د دې ساحې جوړول ډېر زیات ایزي دي، اسانه دي. زه دې ځای نه سره اخلم، یو ریکټینګل را اخلم، دا ډرا کوم داسې. چې کله مې ډرا کړه د دې څخه وروسته بیا زه څه کوم، شیپ ټول را اخلم، دا یو پوینټ په دې کې څنګه کوم، داسې راوند کوم. مثلا زه یو پوینټ غواړم په دې کې راوند کوم، صرف دا یو طرف سلیکټ کوم،
دا راوند کوم مکمل داسې یو اندازتان راوند کوم 6.2 او دا طرف هم سلیکټ کوم دا هم 6.2 په اندازه باندې څنګه کوم راوند کوم داسې 6. دا ډېر دقیق ډول باندې باید موږ تاسو وکړو 6.ښه دومره مې وکړه. د دې زه سټروک ختموم ورته او دې ځای نه راځم سره اخلمه یو راوندډ ریکټینګل را اخلمه داسې یو دانه دلته څنګه کوم دا یو رسم جوړوم او دې ته رنګ ورکوم نسبتا داسې تور کلر چې څنګه شي معلوم شي. الټ سره د دې یوه کاپي اخلم یوه کاپي دلته راوړم بیا الټ سره یوه کاپي بله اخلمه الټ او الټ سره یوه کاپي د دې بله اخلم داسې دا چې مو کله برابر که د دې څخه وروسته بیا دا سلیکټ کوم ټول درې واړه او بیا راځو کوم ځای ته دا به ټول سلیکټ کړم یا د شیفټ په واسطه باندې به دا سلیکټ کړم داسې او بیا موږ څه ته راځو الاینمنټ ته راځو الاین سنټر دا برابر کوي د دې څخه وروسته دا ټول سلیکټ کوي او کنټرول جی ټول مکمل یو ګروپ کوي دلته راولي داسې سنټر ته صحیح شو. ښه سنټر کې چې کله شو بیا په دې ښی کلیک کوم ارینج او ورته وایم سینډ ټو بیک شاته دا څنګه کا سینډ کا. تاسو ګورئ موږ تاسې وکولی شول یو بهترین ساعت څنګه کو جوړ کو که چیرې لږ زره مشکل پکې وي داسې وړوکی کوي په دې شکل باندې موږ تاسې څه کولی شو موږ تاسې وکولی شول یو ساعت مو څنګه که ډیزاین وکړه. اصل کې موږ تاسې باید په دې باندې ځان پوه کړو چې السټریټر د دې څخه نور هم زیات قابلیتونه لري او موږ به هڅه کوو چې دغه قابلیتونه ټول د السټریټر ایکسپلور کو او موږ تاسې یو ځای کار وکړو.